د قرآن کریم د ترجمې اتلسم درس سورة البقرة شپیتم آیات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى او کله چې اوبه وغوښتلې موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته فقلنا نو وویل مونږ موسی علیه السلام ته چې اضرب ووهه بعصاک پخپل امسا سره الحجر تیگا. نو کله چې موسی علیه السلام تیگا په امسا ووهله فانفجرت نو جاری شوی من اثنتا عشرة د هغې تیګینا 12 عینا چینی قد یقینا علم وپیژندلو کلو ټولو اناس خلقو مشربهم د هغوی د اوبو څکلو ځای. الله تعالی وفرمایل کلو خورئ تاسو واشربو او سکئ تاسو من د رزق الله رزق د الله تعالی نه ولا تعثوا او د حد متیریږئ تاسو فی الارض پزمکه کی مفسدین چې فساد کوونکي اوسئ. وَإِذْ او کله چې قلتم وویل تاسو یا موسی اے موسی علیه السلام لن نصبر مونږ به صبر ونکړو علی په طعام واحد یو ډول خوړو فدعو نو وغواړه لنا مونږ ته ربک د رب خپلنا یخرج چې راوباسي لنا مونږ ته مما د هغو شیانو څخه تنبتو چې شنه کوي یې زرغونوي یې الارض ځمکه من د بقلها د سبو د هغې نه یعنې د ځمکې نه وقثائها او د بادرنګو د هغې نه وفومها او د وږې د هغې نه وعدسها او د غنمو یا نخودو د هغې نه وبصلها او د پیازو د هغې یعنې د ځمکې نه. قال موسی علیه السلام قال ورته وویل چې اتستبدلون آیا تاسو بدلوئ یعنی اخلی الذي هاغه شی هو چې هغه ادنا یعنی معمولی دی بالذي په هاغه شي سره هو
چې هغه خیر بهتر دی، یعنی من او سلوا چې د هر حیثه بهترین خوراک دی، په اوږه پیازو او نورو یې ولې بدلوئ؟ او که تاسو په همدې غوښتنه کلک ولاړ یئ، نو اهبطو کوز شئ، یعنی لاړ شئ مصرن یو ښار ته، فإن نو یقینا لکم تاسو ته، یعنی تاسو ته هلته شته دی ما هغه شیان سألتم چې تاسو یې غواړئ. وضربت او مسلط، یعنی مقرر شو، علیهم په دوی باندې، الذلة ذلت یعنی خواری، والمسکنة او محتاجی یا عاجزی، وباءو او اختشو دوی بغضبن په غضب سره، من الله د الله تعالی، ذالک دا یعنی دا د الله تعالی په غضب اخته کېدل او خواری او عاجزی، بأنهم په دې سبب سره وو چې بېشک دوی کانو یکفرون انکار کولو، بآیات الله د الله تعالی د آیاتونو نه، ویقتلون او وژل یې مړه کول یې النبیین پیغمبران د الله تعالی، بغیر الحق په ناحق سره، ذالک دا کفر او وژل، بما په دې سبب وو عصوا چې دوی نافرمانی وکړه، یعنی د الله تعالی د احکامو څخه نافرمانی وکړه، وکانو یعتدون او دوی به د حدودنا تیریدل. بنی اسرائیل مغرور و چې مونږ خو د پیغمبرانو اولاد یو، الله تعالی ته نږدې او ښه یو، خو داسې بالکل نه ده، بلکې که څوک د پیغمبر لمسی وي او که د کوم نیک او ولی لمسی وي، په دې خبره دې ځان ته دوکه نه ورکوي. الله ته صرف هغه څوک نږدې دی چې په الله او آخرت ایمان راوړی وي او نیک اعمال کوي، هغه که د کوم بزرگ زوی وي او یا د کوم شرابي زوی. فرمای ان بشکا الذین هغه خلق آمنو چې ایمان راوړی دی، والذین او هغه خلق هادو چې یهودیان شوي دي، والنصارى او نصرانیان یعنی کرشچن، والصابئین او بیدینان، من آمنا چا چې ایمان راوړی د دوی ځنې، بالله په الله تعالی سره، والیوم او په ورځ،
الآخر د آخرت وعمل او عمل کړی وي صالحا نیک فلهم نو د دوی د پاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم د رب د دوی سره دی ولا خوف او نه ویره شته علیهم په دوی باندې د قیامت د ورځې هغه سخته ویره به په دوی باندې نه وي ولا هم او نه دوی یحزنون غمجن کیږي خفه کیږي دوی به نه خفه کیږي چې ګینې یا به یې عملنامه ښه نه وي او یا به ناکام شي او یا به د جنت نه محروم شي د موسی علیه السلام امت ته یهود یا جهود وایي او د عیسی علیه السلام امت ته نسوارا یا ترسا وایي صابئین داسې یوه فرقه ده چې دوی په خپل ګمان ښه شیان د هر دین څخه ځان ته غوره کړي دي دوی ابراهیم علیه السلام مني د ملائکو عبادت کوي زبور لولي او د کعبې شریفې په لوري لمونځ کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين